بخښونکي الله تعالی په نامه سلامونه او نیک هیلې قدرمن خدای چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ننګرهار سرک ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته د عبدالحق د ذکرو لیسه ده. د ذکرو لیسې ته موږ د نن لاړو صنفونه مو نږدې نه وکتل. دې صنفو کې نه فرش شته دی، نه د لیکلو لپاره تخته شته دی. نو تاسو فکر وکړئ دلته سلګونه زده کوونکي زده کړه کوي. که دوی د ناستې لپاره فرش ونه لري، چوکۍ ونه لري، یا د لیکلو لپاره تخته ونه لري، نو دوی به څنګه زده کړه زده کړي؟ نو تاسو موږ سره اوسئ. دغه تعلیمین دپاره موږ 80 متره فرش راوړی دی 11 صنفونو دپاره. همدا رقم 80 دانې مارکر مې راوړي، 8 دانې تختې دي او 12 دانې تخته پاکه دي چې دا به تاسو ته موږ عملاً وښیم او موږ ځو دننه. صنفونه به هم تاسو ته وښیو، نو موږ سره تر پایه پاتې شئ. راځئ صنفونه به نږدې نه وګورو. قدرمنو دا هغه فرشونه دي چې موږ د 11 صنفو لپاره راوړي دي. همدا رقم تختې دي او تخته پاکونه او رنګې هم دي. صنفونو دپاره فرش، تختې او مارکرې. نو دننه ځو، صنف هم ګورو. نږدې تاسو ته صنفونه ښیو. د لیسې دهلیز دی، مکمل سر تر سر دهلیز دی. اول ټولګي نیولی تر 12 ټولګي پورې صنفونه دي. دا 9 ټولګی دی چې دې ته دننه ځو. تاسو ته به عملاً وښیو چې ګورئ تاسو نږدې چې نه فرش شته دی، هغه سطرنجې پرته ده چې دا هم وګورئ زیاته ځي. ځمکه یخه ده، په دې یخې هوا کې متعلمین کیني او زده کړه کوي. مکمل دهلیز دی د لیسې، سر تر سر ګورئ دهلیز دی. دې کې 11-12 صنفونه دي. نو دا 10م ټولګی دی. دا رقم دا 10م ټولګی هم همدا رقم وګورئ چې ټول ټولګي همدا رقم دي. تختې هماسې سیمنټ نه جوړ شوي دي. رنګ یې پرې تنادي رنګ دی او تباشي څخه ګټه اخلي. او دا سترنجي چې تاسو ګورئ دا لکه هغې صنف چې وي دې کې هم دا همدا رقم دي. سترنجي چې تاسو وګورئ دا ډېر مهینې شوي هم دي، نورونو موالي دي او عادي کېږي. نو د ناستې لپاره نه دي. ځمکه هم ډېره یخه ده، سیمنټ ده. همدا رقم ټول صنفونه همداسې دي. شیشې هم نشته دي. تاسو وګورئ په یخ شمال به لګي، شیشې نشته دي. نو ډېر په مشکلاتو سره دي دغه خلک. قدرمنو دا هغه صنفونه ول د عبدالحق د لیسې چې تاسو ته موږ وښودل. همدا رقم که نور صنفونه یې وګورئ، ادارې وګورئ، ټول همدا رقم په مشکلاتو سره دي او په ستونزو سره دي دا خلک. نور صنفونو ته که لاړ شو وګورو. دا یې 8م ټولګی دی زموږ چپ لاس ته دې خوا ته. د 8 ټولګي صنف دی. انسان زړه درد شروع کړي چې دا وضعیت وګورئ، دا حال وګورئ. تاسو دا سترنجې وګورئ چې په هر صنف کې دغه کوم سترنجې پرتې دي چې نه د کار د اخیستو دپاره دي، نه د ناستې دپاره دي. دې کې به زده کړې څنګه وکړي، دې کې متعلمین خپل آینده څنګه جوړه کړي. دې تختو ته وګورئ، لیکل پکې سم نه ښکاري. دا تختې په دې شکل باندې دي کې سم نه ښکاري. دوی خپله کله زیات سپین شي بیا دوی خپله رنګ کړي، بیا په دغه شکل باندې دیوالونه تاسو وګورئ. همدا رقم تختې وګورئ. نو دا د پاکېدې هم په مشکلېدو وګورئ. که پاکوئ دا بېرته سپین رنګ اخلي. دې دپاره رنګ هم بې ضرورت ده چې بېرته دوی رنګوي او په ډېر مشکلاتو سره دي. نو دوی دپاره موږ هم 80 متره فرش راوړی. 80 متره فرش 11 مختلفه ټولګیو ته او 8 دانې تختې دي، سپین تختې چې په اسانۍ سره پاک شي او 12 دانې مارکرې دي تخته پاک چې خط پې وکړي بیا بېرته په اسانۍ سره پاک شي. نه رنګ ته ضرورت لري، نه انځل ته ضرورت لري او نه بل څه ته ضرورت لري. نو قدرمنو 11 ټول ټولګی همدا رقم، نه فرش لري، نه تختې لري او نه د لیکلو لپاره مارکر یا تباشیر لري. نو دوی دپاره موږ 80 متره فرش راوړی 11 مختلفه ټولګیو ته چې دوه اندازې موږ سره شته. دا به ورله کټه کوو، دوی ته به یې تیارو، دوی ته به یاد شو. همدا رقم تختې به ورله نصبو او مارکر چې راوړي دا به دوی ته توضیح کوو. او تخته پاک هم دی چې دې باندې په اسانۍ ډول څه به دوی دا تختې پاکي، کوم مشکل به نه وي. رنګ ته به یې ضرورت نه
د دوی به دیوالونه ورسره نه خرابېږي. عادي ډول څه کولی شي د یو ځای نه بل ځای ته هم انتقال کړي. نو موږ دا به دوی ته توضیح کوو او تاسو ته هم هیله چې تر پایه موږ سره پاتې شئ.
راغلاست قدرمنو فرشونه مو کټ کړل صنفو کې موار کړ خو منظم ډول سره کوم اندازم چې هغه په هغه اندازه باندې مو فرشونه وار کړ نو اوس نوبت دی چې دا تختې ویسو او په هر صنف کې دا تختې ولګو بیا هم راغلاست قدرمنو لکه څنګه چې تاسو عملاً ولیدم زمونږ ملګرو فرشونه کټ کړه کوم اندازه چې موږ صنفونه اغوسته په هماغه اندازه موږ فرشونه دوی ته وار کړه تختې مو ولګولې همدا رقم دو تختو سره موږ مایکرونه هم ورکړه چې تاسو ګورئ هر صنف ته موږ څلور مایکر یې همدا رقم یو تخته پاک ورکړم چې امید دی چې دغه متعلمین همدغه زده کوونکي دې څخه ښه استفاده وکړي او په ښه ګټه ترې واخلي همدا رقم زه نور صنفونو ته 11 نور صنفونه دي چې هغوی ته هم فرشونه هوار کړي دي او تختې لګو او مایکرونه او تخته پاک یې تسلیمه ورته نو تاسو موږ سره اوسئ